مینه خوږه جذبه ده، مینه پخه فتنه ده. وطنه 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 هاي تا سره مکړې دا ګنا د زړګي مینا، تا سره مکړې دا ګنا د زړګي مینا. سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه عظیم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، یو ځل بیا د کراچۍ په ښار ابشان سینما کې موجود یم. په ابشان سینما کې د شاهد عثمان صاحب په ډایرکشن کې نوی فلم جانان لګېدلی دی. نن د فلم درېیمه ورځ ده، د اتوار ورځ ده. فلم ته کتونکي را روان دي. راځئ چې سینمې ته دننه ورسو او له کتونکو پوښتنه وکړو چې دا فلم څنګه فلم دی. زما پر څنګ باندې د ابشان سینمې د کینټین والا ولاړ دی. له دې پوښتنه کوو د سینمې ته کتونکي راځي او که نه راځي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ما ته خپل نوم وښی. نواب زاده. لی جانان فلم ته کتونکي راځي که نه راځي؟ ډېر خلکو ته راځي او ډېر ښه فلم ده چې څومره تعریف یې کوي عمره کم ده. چینج فلم دی او که نه؟ چینج فلم ده چې څومره خلکو کتو ټول تعریف کوي چې څوک راوځي وایي چې واقعي سره فلم جوړ کړی ده شاهد عثمان صاحب. او داسې فلمونه چې جوړېږي نو خلکو ورته راځي. او داسې فلمونه پکار دي چې راځي 10 ولا نه، لږ سټوري وي، محبت وي، پیار وي، لوکیشن یې ښه وي، نو بیا ګزاره کېږي او ښه به خلک راځي. د نوي دور د کتونکو د طبیعت مطابق جانان فلم دی او که نه؟ بالکل هم دا نوی خل نوی نفر چې څومره راځي ټول دا وایي چې یاره واقعي فلم یې ښه فلم جوړ کړی ده. ټوکې ټکرې هم پکې شته، مار داړه هم پکې شته، ګانې هم پکې شته، خو لوکیشن یې ټولو کې زبردست لوکیشن ورکړی ده. نوابزاده وروره، ستا کینټین په جانان فلم کې څنګه چلاږي؟ څه ګټه وټه ده پکې وکړه او که نه؟ انشاءالله ښه ګټه مو وکړه پکې. او نن خو اتوار ده، بس شو ته انتظار ده چې آف ټایم وشي نو پوره ډیفریزر به خالي شي. ډېره مننه. ګرانو کتونکو، د ابشار سینمې یو ملازم له ما سره ولاړ دی، یوسف خان دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه تاسو څنګه ښه یې؟ الحمدلله ډېر ښه یو. جانان فلم څنګه فلم دی؟ کتونکي څه وایي؟ یاره کتونکي خو لا اوسه پورې لا ثبت نه دی ویلی او جانان فلم خو ډېر ښکلی فلم یې جوړ کړی دی. مطلب یو د دې یو جدا غوندې کې کهاني ده او ښه کهاني وله جوړه کړې ده. جانان فلم په پېښور کې په 6 تاریخ باندې ریلیز شو. د کراچۍ کې هم د 6 تاریخ ذکر و، لیکن له یو څه وجوهاتو په وجه باندې دا فلم په 13 تاریخ باندې ریلیز شو، د جمعې په ورځ باندې. د جمعې په ورځ باندې کتونکي دومره زیاته نه وو. د هفتې ورځ څنګه وه؟ یاره هفتې پر ورځ هم ښه و، خو مطلب دا چې د هفتې پر ورځ خو میچ و، پاکستان او د انډیا میچ و، د هغې د وجه لږه فلم دغه بیا هم ګزاره کوله. او بیا اتوار دا ده چې اتوار هم ښه ګزاره کوي. مطلب یې کراچۍ کې داسې لکه هغه مخکینی جو کم کاروبار چې و که نه، اوس هغه کاروبار نشته. کاروبار اوس ختم شوی دی. مخکې به کم کاروبار و، ښکل هغه به هغه وخت کې به کسان به هم ډېر راتلو، ډېر دغه به. اوس د دې مهنګایي د وجه خلک ډېر کم شوي دي. ته څه وایې؟ مطلب نن د فلم درېیمه ورځ ده، د اتوار ورځ ده. د هفتې او د جمعې تر ورځو نن کتونکي زیاته دي او که نه؟ یاره د جمعې او د هفتې نه نن ښه دی. مطلب د جمعې د هفتې نه نن زیات دی او کم به نه انشاءالله. ډېره مننه. د اصغر چیما صاحب د خور زوی خوریه له ما سره ولاړ دی، عدنان. له عدنانه پوښتنه کوو چې ستا د ماما کرکټر په دې فلم کې تا ته څنګه ښکاري؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. عدنانه ماما ته څه وایې؟ یار ماما ته څه خو بس بله ورځ موږ سره ویډیو کال باندې خبرې کړې. ما ورته ویل فلم دې کله لګېږي؟ ما ته ویلي چې 13 اکتوبر باندې لګېږي. بیا ورته لاړ شم، ما ورته ویل صحیح ده. ویې ګوره اوس چې څنګه یې دغه کړی ده راولي. په نوم دې څه دی؟ نوم مې رحمان بھائی دی. رحمان. د جانان فلم په حواله څه ویل غواړې؟ ماشاءالله جانان فلم داسې فلم دی چې دی کې به څه و، ښه فلم دی، زبردست فلم دی. داسې فلمونه پکار دي، داسې کهاني، داسې پیار محبت، داسې حساب کتاب. مخکې خو ډزه ډوزه دا کهانیان هغه صحیح نه وو. داسې فلمونه پکار دي. مخکې داسې فلم نه جوړ شي. زه په خپله 20 کالونه فلمونه ګورم، خو دا یو زبردست فلم دی. داسې فلمونه پکار دي، داسې کهاني پکار دی. شاهد عثمان صاحب خواري کوي. ټول ډایرکټران کې جهانګیر صاحب دی، اصغر چیما دی، ویلن نوال تر هیرو پورې، سایډ هیرو پورې، وقار جان هم زموږ ملګری دی په خپله. ټولو ښه کار کړی، زبردست کار کړی. داسې فلمونه پکار دي. نو ماشاءالله چلیږي به انشاءالله، ډېر ښه به چلیږي. داسې فلمونه پکار دي. په جانان فلم کې وقار جانی، نوري خان، د دې دواړو جوړې په حواله څه وایې؟
ماشاءالله ډېره زبردسته ده. اوس پر خو موږ وقفې پورې فلم وکتو، ښه زبردست دی. مخکې هم ګورو انشاءالله ډېر کتونکي راغلي د خوښۍ دا فلم و. نو فلم ښه زبردست فلم دی. د هغو جوړې هم ښه مزیداره جوړې ده. وقار به چې مخکې یوازې هیرو راشي نو ډېره مزه پکې، ولې چې شټې پکې ته دغه کار کولی شي. ښه زبردست دغه ډایرکټر دی. اصغر چیمه په دې فلم کې څنګه کار کړی دی؟ ماشاءالله ښه زبردست کار یې کړی. جهانګیر ته ځان نږدې کوي، لکه څنګه چې جهانګیر صاحب ویلن کارونه کول هغه شان دي، ښه کارونه کوي، زبردست کار کوي. مین شی د ډایرکټر دی چې ډایرکټر ښه شی ښه کهاني ښه ولیکي، هر سړی کار کولی شي، خو مین شی د ډایرکټر دی چې کار دې واخلي خپل دغه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ځوانه نوم دې څه دی؟ عبدالصمد. عبدالصمد جانان فلم په حواله څه وایي؟ بالکل ښکلی فلم دی، زبردست. پوه شي زموږ د پښتنو د کلچر دپاره ډېر مزید او ډېر دغه کار پکې شوی دی اورې. او بیا د جهانګیر خان چې هغه به دې کې کومه کارکردګي کړې ده اورې، او کم ساده ټایپ کې چې پکې هغه راغلی دی، لکه ډېر ښکلی فلم دی او ډېر زبردست فلم دی. د ویلن کردار ورسره هم ښه دی. دا پول زموږ د پښتنو په کلچر باندې جوړ دی او ډېر زبردست او بهترینه فلم دی. فلم کې تبدیلی شته او که نشته؟ بالکل جی او شته پکې، او خبربور تبدیلی ده پکې، بالکل شته پکې اورې. ولې چې ډېر په هر څه کې لکه په ایډیټینګ کې په هر څه کې لکه پکې فرق هم دی اورې. او بل دا د سادهواله پکې ډېر راغلی دی. دا پکې نه دی چې لکه د دې نورو فلمونو په شان دی چې څنګه خانه بدوش فلم و پښتنو په کلچر کې هغه شان دی دا فلم دی او ډېر بهترین فلم دی. فلم کې د اصغر چیمه کردار څنګه و؟ د هغه کردار خو ډېر ښکلی دی اورې. او دا دی چې لږ نوی نوی دی که نه، نو ټیم به پکې لږ نور کردار د ویلنتوب هغه ډېر ښکلی پکې کلی دی اورې. لکه که د هغه ډایلاګي پوه شوې، که د هغه راتللی ډېر ښکلی کردار یې پکې کلی دی. د وقارجاني کار څنګه دی پکې؟ هغه بالکل ښکلی، هغه کار هم ښکلی کلی دی، هغه پکې هم ډېر محنت کلی دی او ډېر زبردست فلم دی دا اورې. نوري خان څنګه و پکې؟ د هغې کار څنګه و پکې؟ د هغې کار هم ښه دی، خو هغه په ایکټینګ په دغه باندې شي که په جامه باندې شي، بالکل ښه ښکلی ایکټینګ هغې کلی دی چې څومره علم په کار و هغې خپل ښه بھرپور محنت کلی دی او ډېر زبردست هغه پکې راغلی دی. ډېره مننه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوم دې څه نوم یې؟ الیاس. د جانان فلم په حواله څه وایي؟ جانان فلم ډېر ښه ښکلی فلم و او ګورې کتون راغلي، ښه فلم و. جهانګیر حواله یې څه و؟ حواله دا و چې مطلب جهانګیر خان پهلی بار خپل په اداکارۍ کې فلم رخ کو، هیرو پکې راغلی، ښکلی فلم و. गाने څنګه وي؟ गाने هم ښه وي، صحیح وي. کہانی څنګه و؟ کہانی بس صحیح وه، ښکلې وه. ټول فلم ښکلی و لکه. ډېره مننه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. د فلم په حواله باندې څه وایي؟ بس څه به ووایم، ډېره ښه فلم. ارشد خان ته شاهد عثمان ته مبارکي ورکوم، ډېر ښه فلم. کہانی څنګه و؟ او ایون کہانی وه، صحیح. په دې فلم کې ستا د کم یوه فنکار کردار خوښ شو؟ زما خو د جهانګیر خوښ، پهلی بار هیرو رالی، ډېر نه ایون فلم. ډېره مننه. ګرانو کتونکو دا و د جانان فلم مکمل رپورټ چې ما له تاسو سره شیر کړل. تر بل خوندور پروګرامو پورې مو پر لوی بادار سپارلي یاست. د خدای